د ځمکې څخه اسمان ته لومړي سفرونه له دغه ځای څخه شروع کیږي. مطلب دا چې د الوتکې یا هم د طیارې اختراع څنګه شوې ده او په دې کې پوهانو او خلکو څومره قربانیانې ورکړي دي او د کومو تاوانونو او مشکلاتو سره مخ شوي دي. زیاتره پوهان او خلک له جاني او ځاني مشکلاتو سره مخ شوي دي. زیاتره پکې د ژوند ټوله سرمایه له لاسه ورکړې او زیاتره پکې خپل ځاني مشکلات لیدلي، مثلا سوځېدلي دي، خوږ شوي دي، زخمي شوي دي. په دې کې ډېر زیاتې تجربې ترسره شوي دي. قسمه ډول په لسګونه سلګونه ډوله طیارې او الوتکې جوړې شوي دي. مثلا زیاتره به د موټر په شکل کې وي، زیاتره به د لرګیو څخه جوړ شوي وي او زیاتره به د پیپونو څخه جوړ شوي او نور ډولونه تاسو لیدلی شئ په ویډیو کې. دغه ډول طیارې جوړې شوي وي خو دې ټولو منفي نتیجه ورکړې ده، یعنې سره له دغه قربانیو سره بیا هم به دغه هڅې ناکامه وي او نتیجه به منفي وه. راځئ مکمل معلومات یې سره په دغه ویډیو کې وګورئ چې په پای کې کوم کسان و چې دغه تجربه ترسره کړي او په دغه تجربو کې کامیابه شي او یوه کامیابه الوتکه او طیاره جوړه کړي چې دغه طیارې د څومره وخت لپاره سفر کولی شو، څومره ارتفاع لوړوالي سره پورته کېدلی شو هوا ته، او همدارنګه د څومره فاصلې په وهلو سره به دغه سفر کولی شو. مکمل معلومات یې سره په دغه ویډیو کې وګورئ. د لومړي ځل لپاره دوه وروڼه وو چې خلکو به د رایټ برادرز په نامه یادول. دې دواړو وروڼو یوه داسې طیاره اختراع کړه، جوړه کړه چې د لومړي ځل لپاره هوا ته پورته شي، چې د دوی څخه د یو ورور نوم یې اوربل رایټ او د بل ورور نوم یې ویلبور رایټ و. چې د امریکا هېواد اوسېدونکي وو. دغه دواړه وروڼه د ماشومتوبه څخه د الوتنې سره مینه درلوده او تل په دغه فکر کې وو چې څنګه وتوانېږي چې یو داسې ماشین جوړ کړي چې هوا ته پورته شي. د دغه مینې له وجې دوی د ماشومتوبه څخه یو داسې کوچني ماډل ماشینونه به جوړول چې هوا ته به پورته کېدل. او کله چې دا دواړه وروڼه رالوی شو نو په دغه هوډ کې شو چې څنګه یو داسې لوی ماشین جوړ کړي چې هوا ته پورته شي. دوی 1900 میلادي کال څخه تر 1903 میلادي کال پورې یعنې په دغه 3 کلونو په ترڅ کې مختلف ډول الوتکې او طیارې جوړې کړې، خو دغه ټولې الوتکې او طیارې به ناکامه شولې، یعنې ناکامه هڅې به وي. خو بالاخره دوی په همدغه کال په 1903 کال کې وتوانېدل چې یو نوې الوتکه جوړه کړي چې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې دا لومړۍ الوتکه وه چې هوا ته پورته شوله، چې دغه الوتکې باندې نوم فلیر 1 کېښود، یعنې لومړۍ الوتکه. آیا تاسو به داسې فکر کوئ چې دا دواړه وروڼه به چېرته انجینرانو د نړۍ پر سطحه به یې تعلیم کړی و؟ خو داسې نه ده. دې دواړو وروڼه فقط د بایسکلو دکان درلوده چې بایسکلونه به یې جوړول، چې د دغه هنر او کسب سره د ډېرې زیاتې مینې له وجې دوی ډېر زیات زیار ویسته چې بالاخره دوی داسې اقدام ترسره کړ چې ټولې نړۍ ته یې بدلون ورکړ او نړۍ ته یې نوښت ورکړ چې زموږ د عصر تر ټولو یوه لویه لاسته راوړنه ده دغه طیاره او الوتکه. چې دغه دواړو وروڼو دغه اختراع په 1903 کال د ډسمبر په میاشت په 18مه نیټه ترسره کړله، چې دغه الوتکې نوم فلایر 1 و چې د 12 ثانیو لپاره هوا ته پورته کېدلی شو. همدارنګه 14 متره فاصلې سره سفر کولی شو. د دغه الوتکې چلوونکی اورول برایټ و چې دغه د فلایر 1 الوتکه د لرګیو څخه جوړه وه، د پاسه یو ډول پوښ ورکړی و او یو کوچنی ماشین یې پکې لګولی و چې 2 پرې یې چلولی شوې. او د دغې الوتکې سرعت یعنې په ساعت کې تقریبا د 10 څخه تر 1500 کیلومترو پورې فاصله وهله، چې د دغو دواړو وروڼو کوښښ او زیار و چې زموږ نړۍ ته یې ستر بدلون ورکړ.